د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 14 کسان څنګه مړه شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په تیرو 2 میاشتو کې په پلازمینې کابل کې 14 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې ګډ دي د ګازو له امله یې خپل ژوند بایللی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زادران وایي دغه کسان د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د ګاز نیونې له امله مړه شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زادران وایي د ګاز نیونې یو شمېر پیښې رامنځته شوي دي چې د دغو پیښو له امله له بده مرغه زموږ 14 هیوادوال مړه شوي دي چې په دوی کې ښځې، ځوانان او ماشومان هم ګډ دي. بلخوا د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لرګیو د لوړې بیې او د برېښنا د نشتوالي له امله د خپلو کورونو د تودولو لپاره ډیری وخت له ګازي بخاریو کار اخلي چې دا مسله د یو شمېر کسانو د مړینې لاملیږي. د کابل اوسیدونکی فیاض په دې اړه وایي وګړي د بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت له امله د برېښنا د نشتوالي له وجې له ګازو کار اخلي. دا ډیر زیان هم لري. باید له لرګیو ګټنه وشي ځکه په دې وروستیو کې موږ څو پیښې لرو. دغه پیښې د انسانانو د مړه کېدو لامل شوي دي. د بېغورۍ له امله ډیر ماشومان هم مړه شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د ګازي بخاریو دوامداره کارونه څه پایلې لرلی شي. ډاکټر عبدالبصیر اوچقون وایي د ژمي له رارسېدو سره او د هوا له سړېدو سره وګړي له ګازو او تیلو او د څارویو له پاتې شونو څخه کار اخلي چې کاربن مونو اکساید تولیدوي. لږې تاوان نه لري خو که ډیر شي د بېهوښۍ لاملیږي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل ډیری اوسیدونکي په تیره بیا هغه وګړي چې په اپارتمانونو کې ژوند کوي د خپلو کورونو د تودولو لپاره د برېښنا په نشتوالي کې تر ډیره له ګازي بخاریو کار اخلي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.